د ورو سوال کړی دی چې زما مور د شوګر بیماره ده هغه د سحر منځ نه بعد غواړي چې هغه اجر ورته میلاو شي کوم چې حدیث کې راغلی دی چې یو سړی سحر مونځو کې بیا په خپل مصلی باندې کینی کوم ځای کې چې مونځ کړی نور د راختو پورې او بیا 2 رکعاته مونځ وکړي الله بدل اجر د څه ورکوي الله بدل اجر چې دی نو د حج او د عمرې ورکوي پوره پوره خو مشکل دا دی چې زما مور په یو ځای کېناستی نه شي هغه پکې ګرځي را ګرځي بیا کینی ګرځي را ګرځي بیا کینی دې ته به دا ثواب میلاو شي او که نه الجواب دا خبره صحیح حدیث کې ثابت ده په سنن ترمذی کې دا حدیث ته مرفوع حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک کېناستو سحر مونځ کو جمع سره او بیا کېناستو په مصلی کې خپل د قضیې کې کوم ځای کې چې مونځ کړی تر دې چې نور راوخیږي بیا 2 رکعاته مونځ کړي د ته به اجر میلاویږي د عمرې او د حج او صحیح خبره دا ده کوم باندې چې زړه مطمئن کېږي چې دا اجر د زنانه دپاره هم دی چې کله هغه په کور کې کوم ځای کې مونځ کوي هلته مونځ کوي او بیا هلته ناست دی کومه چې زمونږ د دې رور ده والده ده والله دې له روغ صحت ورکړي الله دې له شفا ورکړي نو زمونږ د الله نه امید د الله رحمان و رحیم ذات دی چې انشاءالله دې له به دغه اجر پوره ورکړي ځکه چې دا بغیر عذره خپله مصلی نه پرېږدي خو دا ګرځېده را ګرځېده وړقېده را ړقېده دا د دې عذر دی دا بیماري ده نو انشاءالله د الله نه امید دی چې الله به له اجر ورکوي والله اعلم